سلامونه دوستانو، نیکی هیله او احترامات په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. دوستانو زه یو تاسو ته یو دا ریکویسټ کوم چې زموږ ټولې ویډیوګانې باید تاسې ضرور وګورئ چې په دې کې انفارمیشن یو داسې ضروري انفارمیشن چې هغه په دقیق سره او په صحیح ډول کار کوي او په صحیح ډول هر څه چې وي په ریل ټو وي، ځکه چې موږ چاته د دوکې ورکولو لپاره دا ویډیوګانې نه جوړوو او چې ریل کار ونه کړي. نو داسې ډېر خلک به تاسې لیدلي وي چې تاسو ته لینکونه درکوي، خو بیا هغه د ویب سایټونو وي او په شل کې تاسې ویب سایټ ته بوځي خو هغه بیا کار نه کوي او موږ تاسو ته بیا د اپلیکیشن نوم درښیو. نن په دې اپلیکیشن موږ تاسو سره بحث کوو چې کله تاسې دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ نو تاسې به په دې اپلیکیشن کې څه کېږي نو موږ به اوس تاسو ته دا معلومات درکو. کله چې له تاسو نه موبایل چېرته غیب شي او یا هم چېرته بل چېرته درنه ورک شوی وي، چا درنه پټ کړی وي، نو تاسې به د خپل موبایل ځای څنګه معلوموئ چې چېرته دی او په کوم ځای کې دی. نو د دې لپاره به تاسې په بل موبایل کې یو یعنې هغه موبایل خو به له تاسې نه ورک شوی وي، نو په بل موبایل کې به تاسې دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا را ډاونلوډ کړئ دا به تاسې خلاص کړئ. زه خو دا خپل نیټورک خلاصوم نو د هغې نه وروسته به تاسو سره معلومات شریک کړو. دا د دوستانو موږ خپل نیټ خلاص کړئ، یعنې وای فای نه ده خو ساده هغه ده. نو کله چې دا تاسې اپلیکیشن دا خلاص کړئ نو تاسې به دلته ورکړئ یو جیمیل. زه تاسو ته سره کوم ځکه چې ما دلته د سرچینګ پې کړی دی نو زه یې تاسو ته سره کوم. کله چې تاسې دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ تاسو ته به داسې ځای راشي، تاسو به په دې ځای کې به تاسې یو جیمیل ورکړئ چې هغه مو په هغې موبایل کې هر یو جیمیل و نو تاسې به هغه جیمیل ورکړئ او د هغې پاسورډ به ورکړئ چې ستاسو د موبایل په هغې موبایل کې چې تاسې هر یو جیمیل فعاله کړی و نو تاسې به راشئ په دې ځای به کلیک وکړئ. په دې ځای کله مو چې په دې ځای کلیک وکړو نو د هغې نه وروسته به تاسې دا چې داسې راشي تاسو ته به زه ګورئ تاسو ته له سره کړم. دوستانو تاسې وینئ چې زموږ د موبایل نوم او چارج او کوم سیم چې پکې دی هغه او کوم ځای کې چې موږ یو هغه تاسو ته ښکاري. دا ځای ښه دقیق درته ښکاري. دوستانو تاسې په دې لاندې اپشنونو کې تاسې کولی شئ چې دلته ورته پاسورډ هم بدل کړئ او نورې هم ډېر کارونه پکې کېږي چې په دې ویډیو کې موږ تاسو ته وګورئ. دوستانو دا د کار یې وکړو، دا موږ ته رانږدې وښوده چې دا هم کوم ځای دی او په کوم ځای کې یو موږ اوس. دا چونکې دا موبایل اوس له موږ سره دی نو موږ په همدې موبایل کې لګیا یو. نو بل موبایل جیمیل تاسو کولی شئ چې د بل موبایل جیمیل په یو بل موبایل کې ورکړئ او دلته بیا سرچینګ پې وکړئ. نو هغه د جیمیل له لارې تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ځای معلوم کړئ. نو ملاویږو په بله ویډیو کې او په بله ویډیو کې به موږ تاسو ته ضرور ښیو چې جیمیل اکاونټ څنګه جوړیږي او د جیمیل اکاونټ په اړه ډېر نور زیات معلومات به تاسو ته درکوو. تر بلې ویډیو انتظار کوئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.